السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، دا مبارك مجلسنا أو درسنا بدي عنوان در رحمن د بندگانو صفات، او دا موږ دې لپاره بیانول چې دا صفات موږ په ځان کې راولو او په خپل معاشره کې راولو چې زمونږ نسبت هم بیا دغه خلکو ته کېږي چې د رحمان هغه خصوصي بندگان دي. په هغې کې موږ یو دوه مجلسونه یا دوه درسونه کړي او دا نن چې دی دا دریم درس دی. بعض صفات به د رحمان د بندگانو دا نن ذکر کوو چې څومره بیانولی شو، او باقي به انشاءالله پر روان درسونو کې بیان کو. موضوع روانه وه همدغه صفاتو کې، او الله سبحانه وتعالی دا خبره د هغوی په باره کې کړې او دا موږ اخرنی آیت ویلی و په اخرني درس کې. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين لا يدعون مع الله إلها آخر. منګه دا خبره کړې و چې الله سبحانه وتعالی شروعات داسې وکړو چې د رحمان دا بندگان په خپل عجزه دي، يمشون على الأرض هونا. جاهلانو سره جاهل نه دي، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلامه، سلامتی لر لټي. د خپل رب سره معاملات دي چې په سجده کې او په رکوع کې او په قیام کې ټول شپه ولاړ. والذین یبیتون ربهم سجدا وقیاما. وجد دې درې کارونه لري چې الله د عذاب نه یریږي. والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم. بیا د هغې نه بعد موږ وایو چې د هغوی د مالونو حال دا دی والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما. نه په مال کې نه اسراف کوي نه بخل کوي. د هغې نه بعد بیا دا خبره موږ بیانوله چې دا خو صحیح ده چې دوی کې دا صفات دي، خو الله چې د څه نه منع کړي د هغې سره څنګه دي. نو الله هم هغه موضوع بیان کړه چې ما د شرک نه منع کړي دي، د دې نه منع کړي چې زما سره بل معبود نه جوړوي. نو والذین لا يدعون مع الله إلها آخر. توحید په هغو کې د شرک نه ډېر لري او د شرک نه همدغه صفت موږ اخرنی ذکر کړو. بل هغوی د څه نه لري؟ ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. او نه وجني هغه نفس لره چې الله حرام کړي د هغې وجل مګر د چې په حق سره. ولا يزنون او نه زنا کوي. ومن يفعل ذلك يلقى ثاما. او څوک چې دا کارونه کوي، دا کوم چې د رحمان په بندګانو کې نشتي، چې څوک دا کارونه کوي نو الله وی د دې ګناه د لاسه به د جهنم ته رسي او د دې بدله به ورته میلاوي. ناول به خبره په دې باندې وکړو چې دوی نفس نه وجني بغیر د حق، او بیا به د هغې نه بعد دې موضوع ته راځو چې زنا نه کوي. د عقیدې خو هغوی حفاظت کوي، خو د شریعت صرف د دې لپاره نه راغلی چې زمونږ د عقیدې حفاظت کوي او زمونږ د دین حفاظت کوي. فقط د دې لپاره شریعت نه دی، بلکې شریعت خو دې لپاره راغلی چې اول هدف د شریعت دی زمونږ د عقیدې حفاظت، زمونږ د دین حفاظت. دویم شریعت د دې لپاره دی چې زمونږ د وینو حفاظت وشي. د دې لپاره هم شریعت دی. دا وجلي چې حرام کړي دي د څه د لاسه، خو چې زمونږ د وینو حفاظت وشي. شریعت د دې لپاره هم دی چې زمونږ د عزتونو حفاظت وشي. نه د بهتان
او یو بل سره زیاتې کول ظلم کول د دې نه منع کړی ده چې عزتونه خراب نشي. شریعت د دې لپاره هم دی چې زموږ نسبونه خراب نشي. نو زنا مه کوئ، هغې چې زناګانې کوي او ستاسو نسبونه خراب شي. شریعت د دې لپاره دی چې زموږ د عقل حفاظت وشي، نو نشي تماشې مه کوئ. شریعت د دې لپاره دی چې زموږ د مالونو حفاظت وشي، نو یو بل سره به په مال کې ظلم زیاتې نه کوئ تر چې حق نشي خوړی. سبحان الله څومره خوږ دین دی، د هر څه حفاظت یې کړی. نو صحیح ده چې په دې ځای کې د اولنۍ چې کوم هدف دی د دین حفاظت نه، په دې کې خو د رحمان بندګان ډېر اوچت دي. نو بیا دویم دا چې د وینې حفاظت نه، په دې کې هم د رحمان بندګان بیا دغه دي چې هغوی څوک نه وجني او نه څوک قتل کوي بغیر د حقه. دا قتل دومره یو غټه ګناه ده چې الله سبحانه وتعالی په دې ځای کې د قتل او شرک یو ځای ذکر کو. شرک گزار کولی په دین باندې، گزار په څه باندې دی؟ په دین باندې گزار دی. یو سړی ځي بابا ته پروتي، قبر ته پروتي، دغه ځای کې نظرانې او منښتې کوي، په غیر الله عقیدې جوړې شوي ورانې عقیدې د گزار کوي. په څه باندې؟ په دین باندې، په عقیده باندې د گزار وکړو، په بنیاد باندې گزار وکړو. نو څنګه چې دا گزار دی، نو دغه شان د قتل هم گزار دی په یو ژوند باندې، چې دغه گزار نه دی. دیزی گزار په عقیده او په دین شو، نو دیزی کې د گزار وکړو په یو ژوند باندې گزار وکړو. انسان ژوند دی کنه، په هغه باندې گزار وکړو. بلکې شریعت خدا پرې د مسلمان د وینو خو حفاظت دی او دی، خو شریعت دا ویلي چې سړی تاسو سره کافر او تاسو سره معاهده وکړي او یا ذمي کافري یا ول تاسو امان ورکړي، نو دې نشي وجره. د دوی د وینې حفاظت دی. قاتل مسلمان الله سبحانه وتعالى په قرآن کې وایي من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكانما قتل الناس جميعا. چې وکسره پاسي بل کس مړ کی او دې د وجلو لایق نه، الله وی د ټول انسانیت وجو، ټول انسانیت مړ کو. د یو کس وجلو د لاسه د ټول انسانیت مړ کو، د ټول انسانیت بیزتی وکړه او د دې انسانیت باندې گزار وکړو. په ټول بده کې خو دین پرې، بده کې انسانیت هم نشته، بده کې انسانیت نشته چې ډېر لګي په ناحق باندې یو انسان وجني، یو مسلمان وجني. ومن احیاها فكانما احیا الناس جميعا. او چا چې مرسته وکړه په یو نفس په ژوندۍ کولو کې، نفس خو څوک ژوندۍ کولی نشي، خو لکه مرسته ورسره وکړي، منډه ورسره ووایي. یو سړی بیمار دی، سخت بیماری پیدا، یو سړی په یو مصیبت کې دی، تا بچ کو، نو خلک وایي دی مړ کېدو، او که الله نه وی غوښتلی او دا کس په دغه ټیم کې نه وی راغلی، نه دی به نن مړ شوی. الله وایي فکأنما احیا الناس جمیعا. د انسانیت را ژوندی کړو، ټول د انسانیت سره ښه وکړو، په دې کې انسانیت دی. الله په قرآن کې داسې سخت الفاظ دغه انسان دپاره ویلي چې څوک قصدن عمدن رپاسي او مسلمان وجني. ومن يقتل مؤمنا متعمدا، څوک چې رپاسي او مؤمن وجني متعمدا قصدن او عمدن وجني، فجزاؤه جهنم خالدا فيها، همیشه و به جهنم کې. صرف دانه وغضب الله عليه، الله ته بغضب کې بغصه کې دی. صرف دا ولعنه، الله لعنت پرې. صرف دا واعد له عذابا عظيما، او د پر سخت عذاب الله تیار کړي. ګورې دي سلور خبرو ته. فجزاؤه جهنم خالدا فيها، غضب الله عليه، لعنه، اعد له عذابا عظيما. انسان باندې ته وچ په وچ حمله کې وجني. د افسوس خبره ده، د جړه مقام دی چې نن سبا ول لازم کده انسان د وینه د دې څه قدر، ټماټر قدر شتي، د ټماټر او د پیاز او د آلو قدر شتي، خو د انسانیت او د انسان د وینې قدر نشته. اخبار کې رالو دوه کسان وي مړه میلاو شو، بل ذکر رالو دماکو شو 50 پکې مړه شو، بل ذکر رالو نامعلوم افراد رالو بس کوټر باندې سوارو او دوه کسان یې ووجل. بل ذکر رالو اخبار کې وي بس ته کسان راوخه ټول بسې وسی زو څومره چې مسافر نه زو ټول مړ توریان شي. چې دا کم دین دی، کم اسلام دی. اسلام خدا وی ګوره
اسلام خو دا وایي دومره سخت الفاظ دي د دې سړي دپاره چې څوک راځي او قصدن عمدن یو مسلمان مړ کوي بیا دې ته به وګورئ چې راشي او د یو څو پوټه ځمکې دپاره مسلمان وجني د رسول صلی الله علیه وسلم د راتلو نه مخکې د جاهلیت په وخت کې د قتل و قتال د عام او هغوی سره هم د روح او د ساسه قدر نه و په کلونو کلونو باندې په باغو کې چې دنو دشمنیانې روانې په سوونو کلونو په باغو کې دشمنیانې روانې یو کس ورپاسې بل قبیله والا مړ کو هغه ورپاسې دا مړ کې دا ورپاسې دا مړ کې دغه مړ کې دا په سوونو کلونو به د دشمنی روانه د انسان دا وجل هغه تر سره سخت کاریدونو نو رب العالمین دا رڼا راولېږله رسول صلی الله علیه وسلم راولېږو په هغه باندې د وحی راکوزه کړه او باغې کې دا خبره واضحه کړه تر دې پورې چې دا خبره وکړه په حدیث کې راځي امام نسائی راوړی دی لزوال الدنيا اهون على الله من قتل رجل مسلم چې دا ټول دنیا ورانه شي ټول دنیا دا د الله په نيز وړه خبره ده د دینه چې یو سړی راپاسې مسلمان مړ کی ګوره د ټول دنیا چې ختم شي او بل طرف ته مسلمان مړ شي بے ګناه نو د الله په نيز د دنیا ورانه ده وړه خبره ده خو په دې خبره به د دې خبره به الله سبحانه وتعالی حساب کتاب کوي چې ولې ته مسلمان وجلې حدیث کې راځي امام بخاری راوړی دی اول ما يقضى فيه بين الناس يوم القيامه الدماء یا فی الدماء یو خدای الله حق دی او یو د انسانانو حق دی د الله په حقونو کې اولنې حق چې هغه کې به تپوس کیږي هغه د منځه مسله ده او د انسانانو په حقونو کې چې اولنې مسله چړل کیږي هغه به کومي هغه به د ویني د قتل راشه ولې پلانې وجلې ولې څنګه دی وجلې حدیث کې راځي دومره عجیب حدیث ته ول لازم چې د سړي په ځل کې ایمان نو هغه څخه یریږي د حدیث د امام ابن ماجه راوړي رسول صلی الله علیه وسلم یجیء القاتل والمقتول يوم القيامه قاتل بمرازي مقتول بمرازي قاتل او مقتول دوانه برازي چا چې وجلې او سوکي چې وجلې متعلق براس صاحبه او دی مقتول به د قاتل د سر نه نیولې روان کړي وي او په یو روایت کې راځي رسول صلی الله علیه وسلم تشخب اوداجه دما د دې مریدا رګونه چې د دینه به د وینې سره رواني داري وکي دی مقتول کمی چې وجلې دغه د مریدا د رګونو نه به د وینې رواني داري وکي وی بس او دې دغه کې دی رسول صلی الله علیه وسلم وی د سر نه ویلي سینولې الله تبارک مخامخ کوي چې یا ربي اے الله اے زما رب ته پوښتنه کوي چې ولې زه وجلم سل هذا لما قتلني زه ولې وجلم یو څه جواب ورکړي رب العالمین په مخ کې په یو روایت کې راځي تاسو الفاظ دي چې انسان په دې کې سخت یره پیدا کوي وی حتی یدنیه من العرش د قاتل به د مقتول به د قاتل به رانیولي او د الله سبحانه وتعالى د عرش ته وی ځرانی نږدې او بیا الله ته یاله ته پوښتنه کوي زول وجلم ته وته څه ولې وجلې څه دلیل لته سره ست سره ها شرعي چې کوم حق ده مسله مخ ته روانه په حق باندې وجل او مسله مخ ته روانه دا سره به څه جواب ورکړي شریعت دې مسله کې دومره سختی کړي یو حدیث کې راځي او دې تم وګورئ د امام ابو داود راوړل رسول صلی الله علیه وسلم وی ابو الدرداء رضی الله عنه ما د رسول صلی الله علیه وسلم نوري دا غوي كل ذنب عسى الله ان يغفره هر ګناه چې دنه کې دي چې الله وبخي الا من مات مشرکا سوى د دې چې سره مشرک مرشي الله نه بخي او مؤمن قتل مؤمنا متعمدا یو مسلمان راولګ بل مسلمان قصدا عمدا بی ګناه مړ کې د ګناه الله نه بخي د حدیث امام ابو داود راوړی ابو هريره د حدیث ته رسول صلی الله علیه وسلم وی يقبض العلم قیامت ته بنجدي علم ختم شي دا ښکار شي علم نشته جهالت ډیر شي او چې څوک علم بیانې حق بیانې دغه دشمنان دي دا واضح نه خدای جنن سبق کار شي رسول صلی الله علیه وسلم یو حدیث کې دا وی علما به ختم شي نو یلا بدا علم بالله وچت کینو دا علم به دي نو چته چې دي راوي کوي بره بلکې دا علم بدی سے ختمي چې علما به ختم کی نو علم خود علماء په سینو کې دي چې علما لاړو علم لاړ کنه بیا به سوشي یا رسول الله بیا به خلک جاهلان مشران کی هغه به فتوی ورکي
په خپل به گمراه او نور به گمراه کوي. دا نن سبا بالکل واضحه د جمعات په محراب کې بناسي په منبر باندې به ولاړی یو غټ عہده به ته ملو شوی ول لازم کده قران نه خبرو کده حدیث نه خبرې ستوي خو بس پټکې چولې او یې چې دینو په ځمانه چغره چولې او یو غټ نوم ول خلک ورکوي دا پلانې دي او هغه چې سوي به داخله کې مني. دا نه خخ کار دی يقبض العلم ويظهر الجهل او جهالت برخکارش. دي چې جهالت مراد نه چې خلکو له لیکله ویل نه ورزي. دا خو یو حدیث کې دی رسول صلی الله علیه وسلم قیامت ته بنږدې لیکل ډیر شي دي چې علم به ختم شي نه دا به څنګه راجمع کو. رسول صلی الله علیه وسلم چې لیکل به ډیر شي دنیوي علم به ډیر شي هر سړی به تعلیم وکي خدای چې دینی علم به ختم شي. دا جهل چې بخکاری چې رسېده یعنی دینی علم به خلکو سره نه اصل علم کم یو دی دا دینی علم دی په دې بل علم هیڅ نه کی په دغه باندې غوته صرف خپل دنیا روانه کی خو اصل علم هغه د دینی علم د الله دې مونږ ته نصیب کی. والفتن فتنه بډیریش الله اکبر دا خوازه ده ويكثر الهرج او هرج بډیریش یا رسول الله صحابه یا رسول الله نور خو موږ ته پته خو دا هرج څه ته وي القتل وجل صحابه یا رسول الله دی اوچت مسلمانانو د صحابه یا رسول الله زمنګ زیات کافران بغوي وجني دا غوړي تکړه مؤمنانی یعنی دا مونږ چې څومره کافران وجنو دینه به زیات غوي وجني. رسول الله صلی الله علیه وسلم نه هغه به یو بل وجني یو سړی بر پاسې د تر زوی به وجني یو سړی بر پاسې خپل رور به وجني یو سړی بر پاسې خپل رور به وجني یو سړی بر پاسې مسلمان به وجني. دا کافران وجلو ولې نه دي بلکې دوی خو ختی چا پوره په مسلمانانو پوره بنختی د قیامت یو غټه نه خره قتل او قتال نن سبا ډیر زیات شوی د مسلمانانو په منځ کې. دا په صحیحانو کې دا حدیث دی. بل حدیث ته وورم عبد الله بن عمر رضی الله عنه ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خبره ووريده لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. امام بخاری حدیث راوړي رسول صلی الله علیه وسلم وی یو سړی په دین کې پراخی کې دا وخت پوری چې سو پوری دی یو انسان مړ کې بی ګناه قصدن عمدن غ پراخی به ختم شي. دې څه مطلب دی پراخی کې مطلب دا دی چې سړی په دیندارۍ کې مخ ته رواني ترقی کوي خو چې کله د لاسونو نسوک مړ شي قصدن عمدن یو مسلمان نغ دینداری به شي ابي بندش. تاسو ګورئ کم سړی چې قاتلی او مسلمانان وجني بی ګناه په معمولی خبره چې هغه باندې قتل رواني د سړی دیندار نه وره والله لازم د کعبه پر رب د قسم خورم د دیندار نه د کې دین چې سړی د مسلمانانو وجني د دینداري او دې ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم د دین په پراخی کې دین پراخی سره یعنی د کې دینداری نه د اوسه پوری موزه او دس کول د اوسه پوری ذکر او اذکار کول د اوسه پوری زکاتونه صدقې ور کول خو چې کله را پاسېدو او یو بی ګناه مسلمان مړ کو نه عبادتونه به شو هغه په الله سبحانه تعالی بند. بعض علماء دا معنی کوي وې د تر توبې دروازه کولا وا خو چې کله دې را پاسېدو او بی ګناه خلک وجلی شروع کړو الله وته د توبې توفیق بیا دا وته نه ورکي دا لاري په الله را تنګي کړی. ایو بل حدیث وایو ذکر النبي صلی الله علیه وسلم الكبائر ورسول الله په مجلس کې ناسو او دا غټ ګناونه ذکر کول. یو روایت کوي سئل عن الكبائر یو کس راځي رسول الله ته پوښتنه رسول الله غټ ګناونه سدي وي الشرك بالله الله سره شریک جوړه ټول غټ ګناه ده وقتل النفس اي نفس وجلبنا حق بګناه قصدن عمدن وعقوق الوالدين او د مور پلار سره بد کول. دا حدیث په صحیح بخاری کې. بل حدیث وره رسول صلی الله علیه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات دا وو کارونه ځان لري ساتي چې هغه انسان تباہ کوي سکی تباہ کوي جهنم ته گزاري د جهنم په ور کې ول غوپو ور کوي. دا سړي قیل وما هن یا رسول الله یو کس په رسول الله سړي موږ ته بیان کا وی شرک بالله د الله سره شریک جوړول والسحر جادو کوډي منتري وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق ايو نفس او انسان مسلمان وجلب بګناه قصدا عمدا
واكل مال اليتيم او د یتیم مال خړل والتولي يوم الزحف او د میدان الجهاد نه تختیدا واكل الربا او سود خوراک وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات او هغه زنانو باندې بهتانونه لګول چې هغه مؤمنان پاکي زناني غریبانه سره خبر نه ته د زنا بهتان لګي دا حدیث په صحیح بخاری کې دا کافری دا حدیث ها کنه په دې باندې ستاسو مطمئن نشو او نرم نشو دا خو یو څو حدیثونه په تعلیق کې موږ بیان کړو او د دې مسلې چې تتبع کینه وته چې زبر د قران او حدیث نه ټول هغه آیتونه او حدیثونه رو بزم چې دې مسلې سره تعلق ساتي ته ګوري چې څومره د موجود جوړي په دې باندې علماء کتابونه لیکلي په جلدونو کې کتابونه لیکلي خدای سي موږ اشاره وکړه چې بی ګناه انسان وجل د څومره غټه ګناه دي ځکه الله ویلي ولا يقتلون النفس او نو وجني نفس لره التي حرم الله چې حرام کړی الله دغه وجل الا بالحق مگر په حق به وجل جایز دي دا د دې څه مطلب دی چې په حق سره دغه تشریح رسول سم کړی په صحیح بخاری او په صحیح مسلم کې دا حدیث لا يحل دم امرئ مسلم د یو مسلمان وینا نه حلالي دغه وجل نه دی جایز الا باحدى ثلاث مگر کبه د دریو کارونو کې یو کارو کې به دغه وجل جایز دي اولنه الثيب الزاني هغه مسلمان چې د واده شوی هغه زنانه چې هغه واده شوی او دغه نه بد زنا وکي دا برجم کی سزا خو شوی والنفس بالنفس یو رپاسی بل وجري داغه په بدله کې به دی وجل کی د وجل څه شو جيش والتارك لدينه المفارق للجماعه يا المفارق للجماعه هغه انسان چې دیني پرې خو دی او د مسلمانانو جماعت پرې خو دی یعنی مرتد شوی ولایاد بالله الله سبحانه وتعالى زموږ د دین حفاظت وکړي او الله دې موږ په دین باندې د مرګ پورې مضبوط ساتي خوشاله بشو منګه د سید سبحانه بسم الله وایو ها سبحانه بشروع کو خپل کلی علاقه کې چې بس موږ ته کم سړی زناکار ښکاری هغه به وجنو کم سړی موږ ته مرتد ښکاری هغه به وجنو ها یو سړی را پاسې بلې مړ کو یو موږ بل نه درځو باسو مجي وجنو به ځکه چې حدیث خو درس کې ذکر شوی دا کار ستانه دا کار زموږ ستانه دا کار د وخت د حاکم دی دا کار د مشرانو دی دا کار د علماو د قاضیانو دی د زموږ ستا کار نه او چې زموږ ستا په لاس کې شو بیا به ته فساد راټینګ کې کوم چې به جوړ شي ته بر پاسې ما به مړ کې دې بر پاسې تا به مړ کې هغه بر پاسې دې به مړ کې ابل بر پاسې او چې ته پوښتې کې څه ولې د مړ کو زیناکار وږي بس یې مو بغلی شو ابل ته پوښتې کو ولې د مړ کو مرتد وږي خسید غریب شو تا ولې مړ کو وی ابل سره مړ ک تا ولې مړ کو وی جادوګرو تا ولې مړ کو ځکه چې دا کار او موږ بغلی نه شي دا فساد براټینګ کوي به ځکه شریعت دی مشر لا حاکم لا خلیفہ لا دی زور ور کړی دی خبرې لا دا په لاس کې زور دی ها اوس یو مشر راشي د یو ملک باچا راشي یو کس راونی سي چې تا زنا کړي هغه باندې زنا ثابت شي او مړی کی د دې باچا نه څوک تاسو کولای شي ها زه څوک مقابله کولای شي نشي کولای خو چې تر پاسه او پلانې مړ کی تاسو هم را پاسه دا خاندان ولې ته دغه بچ شي څه ته تاسو سره زور نشته نو دا خبره زما واستانه ده ګوره چې بس دا حدیث موږ وورو به شروع وکوا نه نبی به سره چې شیخ صاحب چې اوس یو سره په دې سي علاقه کې چې د اغزي مشران چې دغه دا خبرې نه مني یا هغه د سره دین نه مني یا هغه د سره مسلمانان نه دي نو موږ بس کوو نبی ته صبر کوي تنه الله دې ته پوښتنه نه کوي لا يكلف الله نفسا الا وسعها زما وس نرسي دی وکسته وجلون الله ګره زمانه دي ته پوښتنه کوي ته ولې نه مړ کوو زما غاړه ازادي ده دا کسته مې وی چې روته چې کم کار کوي دا څه دی دا حرام دی خلکو ته مې وی چې ګوره دا کار حرام دی دا سړی چې کم کار کوي د دې په شریعت کې ګوره سزا ده چا به ګونګرو نو زما غاړه ازادي شو او الله به ته پوښتنه چانه کوي د دغه کسانو نه به دغه مشرانو نه به کوي
نه دا خبره واضح شو کنه زبر د اخره کې دا آیت زما په دماغ کې راغی دا کوم کسان چې رپاسي او بی ګناه مسلمانان وژني به دې څوک ته پوښتنه کې نه غوي دي چې په دې سوچ کې چې زموږ د کار کې سو برابر دی الله سوي د آیت ور زموږ دماغ کې راغی ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون او الله غافل مګنه دا کارونه چې ظالمانی کوي الله غافل نه ګوره وما كان ربك نسيا الله نه ګوره سيريمنا نبي اول بده باندې عذاب ناراضي انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار الله ما پرې خو دي ما هغه ورځ دې پرې خو دي به کوم ورځ د سترګې شي قلاغ راوځي څوک په دې راځي چې د الله ته مخامخ شي او په دې باندې دا جرم چې د مسلمانۍ وجلې بنه حق څوک تاسو کې دا غواړي او څوک تاسو کې دا غواړي چې مقتول دي ته د سر نه ونی شي او داغه د مریض رګونو نه دی ویني دانګي او د ویني پواري دي شتاتي او ته الله ته مخامخ کې او عرش لدی نږدې بوزي او الله ته جدنه ته پوښوګه څوک دا غواړي دا دومره غټه ګناه ده دا خو پرې ده یو بل مسلمان په ناحق وجل بی ګناه نفس قتل کول الله خو دا ویل ولا تقتلوا انفسکم خبزانون بمن وجنه خودکشي حرامه ده نن سبا دي فلمونو دا برکت ته جي وړوړ مشومانان چې دنو مری ته پړیا چې ځان خودکشي کوي او ځان پانسي کړي فلم ویني په فلم کې دا قصې کی د مخ کې ورځ کې یو خبر ولیدو په کراچۍ کې کوڅه غالک او جنې چې ځان وجلو وړوړ خس کی الک چې سوال وکالو جنې چې 200 کالو کې دیار لس ولی ختم لیکره نه په خط کې لیکلي چې موږ په یو بل مینو زموږ مور پلار یو بل نه ورکولو نو دوړو یو بل وجلی دا ته چا خولی ما ته خولی کتاب ته خولی کمور پلار ته ځم دي سي دا ته مور پلار خولی وسای چې مور پلار خو دي سينو دا دي چې ته خو ته خو کنه دا ټي وي چې نه پروت دی ته نه خو په دې موبایل کې ته کیسه خولی کنه الله دې دینه من کړی چې ځانونه باندې وځنی حدیث کې رسول صلی الله علیه وسلم وایي من تردى من جبل چاچی دی غر نه ودانګل کته فقتل نفسه ځان مړکو فهو في نار جهنم دی په جهنم کې دی يتردى خالدا مخلدا فيها ابدا دا میشه د پر بده د قشم په جهنم کې دنه د غرنه دانګي او بیا بخیج او بیا بدانګي او بیا بخیج او بیا بدانګي او بیا بخیج او بیا بدانګي دا بدر میشه د پر سزا ومن تحسى سما او چاچی زهر راوس وي خو زموږ د معاشري زنانه اسانه خبره ده ها دوی خورلې هغه دې دا خبره ورول غواړي یا کوم علاقو کې چې سین دی خو هر دوی مدري مورجي ګوري خلک د سین سره ولې خزر اولې برینه ورو دانګیوت دا خبره ته ولخ کاری ومن تحسى سما چې زهر راوس وي خورو فقتل نفسه ځان مړکو نو دیو جهنم کې همیشه د پاره او د زهر بخوري د قشن ومن قتل نفسه بحديده او چا وسمن روزاني مړکو خېټه کې وسمن ومننه كانت حديدته في يده دسره دا وسمن قیامت پر د قشانی او بخپل خېټه کې بین نباسي في نار جهنم په جهنم کې دنه همیشه پر دا وسمن چې خېټه کې وایي خېټه کې وایي د قشن حدیث په صحیح بخاری کې نو ځان وجل ده حرام دي او بیا قتل الخطا چې په خطا سره سړی وجل دغه پر الله کفاره او دیت ته ذکر کړي په قران کې مسله واضح راغلی نه زو دغه تی مستثنا ده او د توبې د مسله چې نن د ان شاء الله هم د دې درس په اخر کې برازي نو د سویم صفات شو وم صفات شو د عباد الرحمن چې غوي سوک نه وجني هم دغه ایت کې الله مخکې سوی ولا يزنون او دوی زنا نه کوي زنا الله مونږ کړی دوی زنا نه کوي دا بل صفت اتم صفت د عباد الرحمن اسلام دین دې د پاکوالي د عفت نو د اسلام راغلی دی لپاره دی چې د انسانیت برابر کی
په انسانانو کې دنه شهوت ته چې د شهوت سکی د برابر کې د دې لپاره د اسلام راغلی. امام ابن القیم رحمه الله وی د ګناهونو درې اصول بنیادونه جړلې، نورم شته خو د درې چې د جړلې د زړه چې کله په غیر الله پورې وتړلی شي، کاغه د الله نه هر څه چې هغې پورې د زړه وتړو ټول رابطې دې دغې سره وه، د انسان د ګناهونو طرف ته راکاږي. د غټ بنیاد دی د ګناهونو. او دویم بنیاد وي د ګناهونو دا دی چې په دې انسان کې دننه د غصې یو طاقت پروت دی. انسان غصه کېږي، د دماغي کار پرېږدي، د رګونه راوپړسېږي، مخ یې سور شي. نه د دې غصې خبره منل دا هم د ګناهونو جړله ده. او درېیمه جړله د ګناهونو ده وی په دې انسان کې دننه یو شهواني طاقت پروت دی. دننه شهوت په هر انسان کې دننه پروت دی کنه، الا دا چې یو سړی بیماري نو چې انسان روغي پای کې دننه یو شهواني طاقت پروت دی. د دې طاقت خبره منل، د دې شهواني طاقت دا هم د ګناهونو یو جړله ده. دا به تا دغه طرف ته راکاږي. امام ابن القیم رحمه الله څه قیمتي خبره کړې چې څومره ګناهونه دي نظر وچلوه، ټول دا ګناهونه هم دې دریو خبرو لځي. نو ځکه چې د شریعت د زنا نه منع کړې ده، بلکې د هر هغه ذریعې نه منع کړې ده چې هغه انسان زنا ته رسوي. نو ځکه ویلي دي وی د پردۍ زنانه سره به یوازې نه کښېني، زنانو ته پردو زنانو ته به نه ګوري، زنانو ته دا ویلي چې تاسو به ډول او سینګار سره بهر ته نه ګرځئ، پالتو به بهر نه ګرځئ. هر هغه شي نه شریعت موږ منع کړي چې هغه په انسان کې د شهوت راتېزوي او د فحاشۍ طرف ته دعوت ورکړي، د هغې نه موږ شریعت منع کړي. او اسلام شروع کړي ده د دې فرد نه، د معاشرې د فرد نه، چې ته به اول ځان پاک ساتي، او چې کله معاشره پاک فرد پاک شو نو معاشره به څه شي؟ دا به پاکه شي. موږ کې غټ مرض دا دی چې د معاشرې غم موږ راغستی او خپل ځان ته دا نه ګورو. شریعت زه غواړم، د الله دین زه غواړم، حتی کې شریعت شتي نه دا پرېږده، خو په دې خالد کې شریعت ولې نشتی؟ په تا کې شریعت شتي ما پرېږده، خو په دې محمد کې شریعت ولې نشتی؟ ستا په کور کې شریعت شتي ما پرېږده، خو دغه زموږ د ګاونډیان چې دي د دوی په دې کور کې ولې دا شریعت نشته؟ دا زموږ حال دی. شروع به د فرد نه کېږي چې کله معاشره کې هر انسان د خپل ځان نه شروع کړي، معاشره په خپله برابر شي. نو ځکه الله سبحانه وتعالی د دې فرد نه شروع کړي نو څه ورته وایي؟ قل ويا پیغمبر للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. مؤمنانو سړو ته دا وایي چې خپل نظرونه چې د کوز ساتي او د خپل عورتونو حفاظت کوي. هر انسان چې خپل نظر کوز ساتي او د خپل عورت حفاظت کوي، معاشره به پاکه شي. صرف دا نه، بیا الله مخکې څه وایي؟ وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. او دې زنانو ته ووایه پیغمبره چې نظر به کوز ساتي او د خپل عورت حفاظت وکړي. بلکې دې پورې خو الله خبره کړې ده چې یو سړي سره طاقت نه د نکاح کولو، نو الله وایي د هغه وخته پورې دې ځان پاک ساتي. وليستعفف الذين لا يجدون نکاحا. او هغه کسان چې نکاح طاقت نه، د واده طاقت نه، الله وی خپل ځان کې د عفت راولي، ځان دې پاک ساتي. رسول صلی الله علیه وسلم په حدیث کې د علاج خي وی ای ځوانانو، من استطاع منکم الباءة فليتزوج. تاسو کې څوک واده کولی شي ودی کی، او که څوک نشي کولی نو فعليه بالصوم. د روزي نشته علاج دی. نه کې سره واده نشي کولی خزه نه، خو دې بیا د خپل ځان حفاظت کوي. داسې پاک دین دی زمونږ. رسول صلی الله علیه وسلم حدیث کې امام ترمذی دا حدیث راوړی، ابو هريره رضی الله عنه وی سئل النبي صلی الله علیه وسلم عن اکثر ما يدخل الناس الجنه. یو کس راغی رسول صلی الله علیه وسلم ته، یا رسول الله د جنتیان چې جنت ته ځي دا کوم خبره چې راغی د لاسه ډیر خلک جنت ته ځي؟ رسول صلی الله علیه وسلم تقوى الله، د تقوا د لاسه ډیر خلک جنت ته ځي، وحسن الخلق، او د خلق او اخلاق د لاسه خلک جنت ته ډیر شي. وسئل عن اكثر ما يدخل الناس النار. ويا رسول الله ډیر خلک به جهنم ته څه دلاسه ځي؟ رسول الله دوی شنو دلاسه؟ الفم د جبې دلاسه،
والفرج او د عورت تلاسه غالبا چې څوک جهنم ته ځي نو څه د لاسه بځي دوه خبرو د لاسه بځي د جبې د لاسه او د عورت تلاسه د دې حفاظت وکړي چې د جبې حفاظت وکړو او د عورت حفاظت وکړو نو ته به چېرته ځي جنت ته به ځي دا ګارنټي څوک ورکوي د رسول صلی الله علیه وسلم ورکوي که څوک وایي ماله رسول صلی الله علیه وسلم وایي که څوک ماله ګارنټي راکړي د خپلې جبې او څوک ماله ګارنټي راکړي د خپل عورت چې دا په حرامو کې نه استعمالېږي زه وله ګارنټي ورکوم د څه د جنت ګارنټي وله زه ورکوم دا دوه جبه او عورت شریعت زنا حرام کړی ده بلکې دای موږ ته واضح کړی ده چې دا په ګناهونو کې غټه ګناه ده الله ته څه ضرورت دی چې شی حلالي او حرامي الله ته ضرورت دی زمونږ عبادت الله له نه فائدہ ورکوي او زمونږ ګناهونه الله له نقصان نه ورکوي نو بیا ولې الله دا وایي چې زنا حرامه ده کر حرام ده حلال ده ټول زمونږ دپاره وایي د دې لپاره وایي چې زمونږ د معاشره پاکوي د دې لپاره رب العالمین دا کوي چې زمونږ د ایمانونو حفاظت وشي او د دې لپاره رب العالمین دا کوي چې موږ د شهوت بندگان نشو دا بعض قسم بندگی دې څه کوي د شهوت بندگی کوي والعیاذ بالله بعض خلک بندگی کوي د شي د ډالر او د ریال او بعض خلک بندگی کوي د زنانو او بعض خلک بندگی کوي د حسن او د جمال الله سبحانه وتعالى دا غواړي چې موږ بندگان شو صرف د چا د رب العالمین بندگان شو او الله دې موږ صرف او صرف دغه بندگان کی الله زموږ نه دا غواړي ذکر رسول په حدیث کې سوی ولا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن په صحیحانو کې دا حدیث دی و زناکار چې کله زنا کوي په دغه ټنګ کې د مؤمن نه څنګه رسول صلی الله علیه وسلم وی واذا زنا احدكم کله چې تاسو کې څوک زنا کوي خرج منه الايمان دا ایمان ته بالکل وزي وكان عليه كالظل او دبل چتري په الله پاسه ولاړي د ایمان فاذا انقلع کله چې د زنا نه بس کی رجع الیه الايمان د ایمان ته واپس ورشي دي چې د ایمان تشبیه دي شو د کمیس سره لکه ته چې د کمیس اغوسته د کمیس نو کله چې وسړی زنا کوي نو د کمیس څه شي د دیوزي د ایمان دیوزي نه د کمیس لار شي برابر سر وته چې کله به د زنا نه قلار شي نو بیا وته د ایمان څه شي د وتر او په شي د معمولی ګناه چې انسان د ایمان بالکل وزي بر ولاړي او چې په دې ټیم کې د مړ شي په دې ټیم کې د مړ شي ایمان بدل پاسو د په سر او د مړ شو د وسحالي رب العالمین له بده څه جواب ورکړي شریعت د غواړي اسلام د غواړي رب العالمین د غواړي چې زمونږ د اخلاقو حفاظت وکړي او د غواړي چې زمونږ د زناورو په شان نه یو ځکه چې زناور چې څه شهوت هغه پوره کوي دې ته به ګوري چې دا جایز دی او دا نه جایز دې ته زناور نه ګوري کنه الله سبحانه وتعالى غواړي زمونږ نه دا چې موږ د زناورو په شان نه یو بلکې الله موږ له عقل کو مسله راته بیان کړه شریعت دا غواړي چې زمونږ د بدنونو حفاظت وشي الله اکبر څومره خوږ دین دی د الله چې څومره شکر وباسي کم دی د خپل تندي الله ته بری خاورو کې خاوري کوي چې د پات دین تاسو له درکړې دی نو ستا ګوره د اخلاقو حفاظت وکړو ستا د نسب حفاظت وکړو ستا د معاشري حفاظت وکړو ستا د کور حفاظت وکړو نو اوس ګوره ستا د بدن حفاظت کوي په کومه معاشره کې چې د زنا ډېری په هغه معاشره کې مرزونه ډېری په دې کې خو شک نشته بلکې ډاکټران دا وی کم مرزونه چې د زنا د لاس انسان ته لګي ټوټل او مجموعه غد اتیش بیماریانو دا 28 بیماریان دي او په دې کې خطرناک بیماری ول یاد بالله الله سبحانه وتعالى حفاظت کې د ایډز دا بیماری ده اتیش مرزونه په دې کې دنه پراتی دي سي مرزونه چې انسان نوم نشي اغسته خجه به شل باندې مرز راشي هغه په کور کې ورچاته ویلم چې په باندې مرز ده د شرم دلاسه نو الله سبحانه وتعالى غواړي چې زمونږ د بدنونو سو شي حفاظت وشي امام احمد بن حنبل رحمه الله وحديث سوى ميمونه رضي الله عنها د رسول الله بيبي هغه وی سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما د رسول الله دا خبره اوریدلې ده لا تزال امتي بخير زما امت به همیشه په خیر او برکتونه او براوري او خیراتونه به د امت کې دنه ما لم يفش فيهم ولد الزنا تر دې چې په دوی کې د زنا نه پیدا بچي پیدا نشي
فاذا فشى فيهم ولد الزنا کله چې د زنا نه پیدا بچي په دوی کې پیدا شو فيوشك ان يعمهم الله عز وجل بعقاب نو بیا الله په دوی باندې د عذاب راولي په ټول باندې به راوي ختمي به تبا کوي به الله دې رحم وکړي زموږ په امت باندې او خصوصا رحم دې الله وکړي زموږ په ملک باندې زموږ په علاقو باندې زموږ په خلکو باندې دا واقعي څومره ډېری شوي دي وایي ماشوم پروت پلانیزي کې دا شته دا واقعي کې نشته د جومات مخې ته یې ښودو د خور خوا کې پروتو د سین غاړې ته پروتو په کندر کې پروتو په ډیران کې ماشوم پروتو دا د سین دا ولد الزنا نه بیا موږ وایو زلزلې ولې راځي بیا موږ وایو عذابونه ولې راځي خو صحیح حدیث دی صریح او صحیح حدیث دی چې کله دا وشوه دا به کېږي او ما په خپلو سترګو یو ماشوم لیدلی پاکستان کې او هغه چې په وړي کې اونته کې کاټن کې یې ښودو سهار له ورته بیا خلک ولاړو نو ګڼو نو موږ یو څو کسان ومورل چې داسې چل چې ورلو نو ماشوم دی بالکل تازه چې پیدا شي هماغه شان ماشوم دی خو دا دی چې نیم چې دی نو سپو خوړلی نیم سپو خوړلی دی نه بیا په کپړه کې واچوم را روان کړو ما سوچ کو دن سره چې په دې معاشره په دې علاقه به سره الله رحمت راووري چې یو خدا ګناه ده چې زنا دی وکړه دویمه دا ګناه ده چې دا غینه ماشوم پیدا شو معمولی زنا خو نه ده بیا درېمه دې ته وګوره چې ماشوم پیدا شو هغه گزار کو څلورم دې ته وګوره نو سپیرالو ماشوم وخوړو د دې بل ته پوښتنه کیږي کنه موږ دا وایو چې وچ په وچ الله په موږ باندې رحم وکړي دا بس کیسه وی الله دې په موږ باندې وچ په وچ الله رحم وکړي په حدیث کې راځي امام ابن ماجه راوړی لم تظهر الفاحشه في قوم قط کله چې په یو قوم کې فحاشي خوره شوې ده او ښکاره شوې ده حدیث هغه کې فحاشي څه ته وایي زنا ته وایي الک سره ولیاذ بالله شهوت پوره کوي جنې د جنې سره الک د جنې سره ټول فحاشي ده کنه لغړ فلمونه لغړ تصویران د ټول فحاشي ده ووره رسول سموي چې کله په یو قوم کې دا ښکار شي حتى يعلنوا بها بیا دوی اعلانو کې دا ښکار کې شرم او حیا پکې نه نن سبا ښکار ده کنه ښکار ده بیا سکه یا رسول الله والا فشى فيهم الطاعون والاوجاع التي لم تكن مضت في اسلافهم الذين مضوا دا چې مرزونه او بیماریان او بګل راخکاری کی جاغوز دوی خپلارونه کچ دلیم نه وګورنه سوالي مرزونه د دې مرزونه زموږ مشره خبرو دا کوم مرزونه چې نن سوالي ولایذ بالله زم الله دې زموږ حفاظت وکړي او چې څوک په مسلمانانو کې بیمار الله دې شفا ورکړي زم دې قبرونه د بوډاګان را پاسوي د پوخانی او دې مرزونه قصې وته هغه بخان دي تاسو وایي زموږ په وخت کې خدای یو بیماری او دردونه وبصیرت یو دو بیماری به نور ذکر کې بل خو پیژندم نه جسا خزور ور خلکو خط کړه خلکو ولې ځکه چې فحاشینه اوس فحاشیراله مرزونه دي شو تواریان شي عجيبه چې دته به دغه ویني دا مرزونه به ویني دا زړه به ته بد شي دا غیده قوجره چې کوم رسول صلی الله علیه وسلم په حدیث کې ذکر کړي نو اسلام چې زنا حرام کړی ده د صدله سره حرام کړی ده چې د معاشري حفاظت وشي د دې لپاره حرام کړی ده چې نسبونه ګډوډ نشي دا کوم معاشرو کې چې د انګریزانو د ملکونو د ورشه ول لازم کې چې خپل نسب معلومي ځکه هغه وی چې د مور نوم سره لیکي الته کسره چانو لیکي د مور د مور پته ده د پلار پته ده نه پته نسبونه ګډوډ شي پته نشي دی د چانه پیدا دی او څوک به دعوه کوي پته نه لګي شریعت ته غواړي چې ماشوم دی دنیا ته راشي او سترګې کولو شو د خپل پلار پیژني چې زما پلار دی سبا خلکو ته وایي چې زما پلار پلانیو هغه د پلانی زوی او هغه د پلانی زوی او هغه د پلانی زوی د نسبونه یې روان دي څومره صفات سلسله یې روانه شریعت دا غواړي چې پلار په خپل بچی کې شک ونه کړي
چې دا زما زوی دی کنه دی ته لاړ شي دغه معاشره ته کوم کې زنا عامه ده والله لازم هغوی په شک کې دي چې دا جنۍ د لور زما ده او کنه ده دا زوی زما دی او کنه دی نو شریعت غواړي چې د هر څه وشي حفاظت وشي او د ابلیس د بعضو خلکو ته په زړونو کې دا خبره اچولې ده چې دا کم خلک چې زیناګانې نه کوي او دا کم خلک چې فحاشي نه کوي د دوی د ژوند که سم تنګ دی د ژوند څه دی سم تنګ دی ته راشه تپوس خو که ته د هغوی د خوشحالیانو نه خبر شوې نه ځان به مړ کړي دغه زیناکار ته ولیعذ بالله زه وایم دغه انسان ته ځم چې په فحاشۍ کې پروت دی راشه ته خو زموږ خوشحالي ویلی ته ته پته ولګي راشه زموږ خوشحالي وینا موږ د خپلو ښځو نه څومره مطمئن یو راشه زموږ خوشحالي وینا موږ د خپلو بچو نه څومره مطمئن یو چې دا زموږ بچي دي راشه زموږ خوشحالي وینا موږ چې خپل پلار ته وګورو موږ وایو دا زموږ پلار دی موږ څومره مطمئن یو راشه زموږ خوشحالي وینا راشه ته زموږ خوشحالي وینا زموږ بدنونه الحمدلله روغ دي دغه مرضونه پکې نشته کوم چې زنا د لاسه راځي راشه ته زموږ خوشحالیانې وینا زموږ زنانه په کم عزت کې دي راشه زموږ خوشحالیانې وینا زموږ هلکان په څومره عزت کې څومره درانه دي او اخري چې کومه احصایه شوې ده د خودکشۍ چې په کومو ملکونو کې خلک خودکشي ډېره کوي ځان وجني نو د هغې نتیجه دا راوتې چې د انګریزانو په ملکونو کې پانسي ځان وجل خودکشي کول دا خبره عامه ده زمونږ په معاشره کې نادرا چې ته دې خبر راځي ولې دغه خلک خو زیناګانې هم کوي بیا هم تنګ شوي د خلک خو فحاشیان او د خلک کولو دي بیا هم تنګ دي دا دلیل له بده چې په ګناهونو کې څوک نه خوشحالي الله سوي ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا الله يسوق چې زما د دین نه مخواړي زما د ذکر نه مخواړي زما د قرآن نه مخواړي ژوند به تنګ الحمدلله چې الله سبحانه وتعالی د دین موږ لره کړی او دا خوشحالي او د نعمتونه او د اطمینان او د سکون ګوره تاسو په مسافرۍ کې خو څومره مطمئن یې کنه الحمدلله دا څه دلته تاسو مطمئن ګوره د شریعت ته تاسو مطمئن یې د اسلام ته تاسو مطمئن یې چې په کور کې اسلام دی نو زنانه په حفاظت کې ده په کور کې اسلام دی نو پر دې که زما خځې ته سني شي ولې زه په اطمینان سره ته مزدوري کوم د شریعت اوس ګوره د دینداري کمزوري شوې ده نو ځکه به د بعض علاقو کې به د کیسونه شروع شوي د زنا او د جنکو تختول او هلکانو تختول خو دینداري کمزوري شوې ده که نه بیا د دې زنا سره دې خبرې ته به اشاره وکړو چې دا خو بالکل د زناورو کار دی او هغه دا چې الک د الک نه خپل شهوت پوره کوي او جنۍ ده د جنۍ نه او دا مرض اول په چا کې راغلی د لوط علیه السلام په قوم کې او ما سیرت بیان کړو د لوط علیه السلام مختصر پای کې ما دې خبرې ته تفصیلا اشاره کړې هغه بیان ووري ته تفصیل له غوسری په اشاره کوم د رحمان بندگان خو دې قصو لري دا کار چې زناورم دا کار نه کوي چې نر راځي او د نر نشاوت پوره کوي صرف دو زناوري کوي سور خنزیر او دویم خر بس نور نه کوي هغه زناورم ګوره دا کار دسی بد ګڼو نه وته زړه کی خدا بعضی انسانان د زناورو نه موړي نو د خرو او د خنزیرانو هغه صفت به راغله الله سبحانه وتعالى لوط عليه السلام مبارک وي چې هغه خپل قوم ته وي اتأتون الذکران من العالمین ایتاسو راتک کوي په شهوت سره د سړو سره هغه ته راتک کوي ته سړو ته دا غوی له شهوت پوره کوي وتذرون ما خلق لكم ربكم من ازواجكم د زنانم پرې خو دي بل انتم قوم عادون تاسو حدنا ولیدلی پيوزي کوي بل انتم قوم مسرفون پيوزي کوي قال رب انصرني على القوم المفسدين فساديان فطرت بالکل څه شوی دی الټه شی بالکل فطرت الټه دی چې سړی په سړی مېنی دی خبرې له زور ور کول پکاري زور د افسوس سره د خبرو کو افسوس ګرځو په مشرک د مرشتي د بیان چې څومره خورول شي خوري کوي او دا خبرې زماده چې کوم چې ته رسول شي وي رسوي
په خپل کورونو کې په خپل بیٹکونو کې دا خبرې بیان کوي عام شوی دا مرض الله دې موږ پردې رواچي نن سبا څوک په پیغله جنې نیری پالکان وای خلک یری دا یو تاریخ حقیقت ته چې په خپل چې به دې جبه راولم ماتم تکلیف ته چې دا ټکی څنګه وایم چې دې درجه ته موږ ورسېدو چې په جنې موږ نیری ګو پالکانو یریو دې درجه ته بعض انسانان رسیدلی دي اگر که ځان ته انسانان وای خدا خوې دې سره د زناورو دي الله دې مرض نه زمونږ معاشره بالکل پاک ساتي الله سبحانه وتعالى لوط علیه السلام قوم تذکرہ فجعلنا عاليها سافلها برغ اسمانونو ته وخی جوړه دا غزینه په کانو بارانو او څنګه کانی حجاره من سجيل منضود مسومه عند رب په ور کې پخښوي او باریو کانه باندې انسان نومو دا غزینه په کانو وشته به الله د کله د پړ مخره گزار کو تر دې چې ملائکه په اسمان کې د غوی د سپو د غوی چې کوم سپیو د غوی د غپا غواز په اسمان کې وورید بیا الله د غیتونو په اخر کې وایي وما هي من الظالمين ببعيد او دا عذاب ګره د ظالمانو نه لري نه دی چې به څوک دې کې الله د عذاب ګره لري نه چې صرف بغره او سوبل چای نه راولم دا بیا مراتلیش او د فائدې لپاره به دا خبره ذکر کو دا ما ذکر کړم خو به ذکر کو بس مرګري موږ سره نیوی نشي په ټوله دنیا کې 600 ملیون خلک په دې مرض کې مبتلا دي سړو سره تعلقات قائم کړي او زنانو سره 600 ملیون دي او بیا د ایډز مرض چې کوم دی والعیاذ بالله د دې چې څومره مریضیان دي یا مرضیان دي هغه کې چې نو 6% د دې د لاسه مرضیان دي چې الګ د الګ نه شهوت پوره کوي بیا دې ته ګوره چې کم کس چې د الګ سره شهوت پوره کوي نه د عمر د عام خلکو نه تقریبا 15 کاله کمی د جسم دنه خوري ګوره د ډیر څخه مرض دی د دنه د جسم تباکی تاسو بلیدلی دا کسان الله دې زموږ د معاشرت درجه ته راوځي چې په دې قسم خلکو به زموږ د نظر د سره نه لګي خو تاسو بلیدلی د دې سړي د مقصد بل شانی د مخ کې نه سری نه برکتی نه وسره سړی زړه کې چې کینه مو سره بلکې سړی ته وسره لاس ملو کې ذکر کوونته کې د سړي کې او کړه کبه ولې نه کې چې د انسانیت ته سړی نه ختم شي او به دا کوم خلک چې انګريزانو صفاتونه کوي چې نه اوچت خلک نن سبا دغه دي ابو مسلمانانو پورې خطر مسلمانان کې د ازمکه اوچت کې اسمان ته ورسې خدای صفات دا نه کوي د انګريزانو صفات ته زی په زیاده بس چې کوم بي دین دی وایي کوي نه دا وایي ته وایم او صرف یو ملک ته وایم په امریکا کې په ټول ملک کې په یو علاقه کې کالیفورنیا وته وایي او په دغه علاقه کې چې حکومت ته طرف نه کوم رسمي ودونه شوی د الکانو سره د جنکو سره هغه یو لک خلک دي دا رسمي دي او غیر رسمي چې ودونه اعلان دي کړي خو تعلقات دي وبل سره قائم دي هغه 3 ملیون دي دا صرف یو علاقه ده ګوره دا خلک دي چې باز بي دیني صفاتونه کوي وې دا تقدم ولا خلک دا مخ کې تللی دي په دې مخ کې تللی دي چې خور مور او سبق نشتی په دې مخ کې تللی چې د الک په کې حفاظت نشتی بلکې په دې مخ کې تللی چې زناور په کې حفاظت نشتی دغه شان خبره مونږ ته عمرګری کړي وو هغه تلو فرانس ته دغه خلی خبره مې څنګه ماته وی شیخ صاحب زناور په ځانيري زناور ولته په ځانيري خبا قاعده د زناور سره جلال ته د پاش کی د زناور انسان د زناور سره لګي دا وګوره د انسان تکسر شي دا خبره وو خدای الحمدلله چې الله موږ له پاک دین را کړی نو عباد الرحمن د زنا نه سي دا بالکل لري زه په اخر کې د بیان بس په ختمېدو دي یو څو طریقې ذکر کما یو څو اسباب به ذکر کم چې کله دا په انسان کې راشي د زنا نه لري اولنی غټه وجه چې دغه د لاسه بتر زنا نه لري د رب العالمین نه یره
چې الله ما اینی کله چې ستا په زړه کې دا خبره چې الله ما اینی ته به زنا وکړې ته به غلط څه وینې نه رسول صلی الله علیه وسلم چې وی دغه اوه کسان به د عرش په سوري کې یو به غزوان لږ ذکر کړی چې ښځې وله دعوت ورکو اوچت نسب وله ښکلې ښځه دی لږ ورسره زنا ولې ونه کړه د الله نه یېرېدو کله چې تاسو د الله نه یېرېدئ نو د دې قسمه کارونه بالکل لري دویم سبب واده کول زمونږ معاشرت تباه و برباد شو دي دلاسه چې ځوانان ناست دي او جنکۍ په کورونو کې ناست دي راشه شرطیاً په دعوی سره دا خبره کوم چې غالباً په هر کور کې دنه جنکۍ ناست دي په هر کور کې ناست دي هغه جنکۍ ته نه چې د واده په انتظار ناست دي هغه ته وایم چې وخت به وړېدلی څوک یې غواړي زموږ معاشره خو داسې دی چې جنۍ د 10 کالو شي هغه څوک نه غواړي چې طلاق شي څوک نه غواړي چې کونډه شي څوک نه غواړي دا جهالت دی نو چې څو پورې موږ د خپل خور او لور غم نه کړي او د خپل زوی او ضرور غم نه موږ کړي نو دا فحاشي به ډیریږي کمیږي به نه دا بس کسان انسان له غوسه ورولي چې دی به بهر ګرځي را ګرځي او د لور صفت به کوي او د زوی صفت به کوي هغه ښه خلک دي څه نه وایي ته د هغوی د زړه خبرې چا څه وایي د حیا نه څوک پلار ته خو نشي ویلی چې ما له واده وکړه او بیا جنۍ کوم شي کولی چې ما واده کړه نه پته نشي چې هغه په کمپیوټر کې څه کوي هغه په انټرنیټ کې څه کوي هغه په موبایل کې څه کوي هغه چې بهر لاړ شي ناوخت راځي څه کوي خو دې په ظاهر کوي هغه ډېر ښه خلک دي د واده یې بالکل غږ نه کوي او دا بعض مشران الله دې تعفو کې خپل مثالونه ورکوي وایي موږ په وخت کې خو دا ودونه داسې نه وو موږ به چې دی سړی به هغه عمر ته ورسېده به غلی ناست دا قیاسات یې شروع کړي دا قیاس خو فاسد دی دا فاسد قیاس دی ولې ځکه چې دې مشر ته زه یم چې ستا په وخت کې ولې کمپیوټر یې ویسئ ستا په وخت کې انټرنیټ و ستا په وخت کې موبایل و ستا په وخت کې دا بازارونه وو ستا په وخت کې دا بېحیایي وه ستا په وخت کې دا تعلیم و چې په هغې کې هلکان او جنکیو سبقونه وایي ستا په وخت کې د نورو ملکونو ته دا سفرونه وو خلک بهر ته تللي وو اب وایي چې نه نو چې نه نو بیا ته څنګه قیاس کوې دا خپل وخت په دې باندې نو دا دویمه طریقه ده چې ودونه وکوي دا بعض ناستي ځوانان پیسې جمع کوي او جمع کوي لږ څه کې کور جوړومه ته د کور غم راغسته ایمان دې خرابي د ایمان حفاظت لازم دی که د کور جوړول لازم دي تاسو څه وایي ایمان حفاظت لازم دی واده وکړه د کرایي په کور کې اوسېږه او ځان له کور جوړوه نو کور جوړ کړي ایمان ته خراب شي نو تا څه وګټل نو زما دې ځوانانو ته نصیحت دی کوم چې دلته ناست او کوم چې زما د بیان اوري چې د وس نه کوشش شروع کړي ځان له واده وکړي سبا هم طاقت لري سبا واده وکړي دا قصې پکې مه کوئ چې څنګه ولې او پیسې په خپلو خپو قیامت پورې زموږ د ځوانان په خپلو خپو له ونه درېږي سعودي عرب ته مزدوري لرئ چې خو په خپلو خپو نه دی ولاړ د دې په څه باندې راغی سعودي عرب ته او دلته چې د ریال او ډالر کې فرق کوي نور په خپو باندې ودرېده څه ته وایي او دا زما نصیحت دی مور پلار ته چې د چا په کور کې پیغله جنۍ ناسته د نن له غم شروع کړه د نن له غم شروع کړه د نن چې په ګنټه کې واده کوي په ګنټه کې واده کوي والله العظیم فتنې دومره ډېرې شوي چې انسان په خپل ځان ویری په خپل ځان دغه له پرېږده چې یو جنۍ نوي پیغله شي او یو هلک نوی ځوان شي سپینګیری سړی په ځان ویریږي دومره فتنې دي سپینګیری چې زما د ایمان چې ته ګډوډ نه شي زما د ایمان خراب نه شي نو دا کوشش شروع کوي چې په کور کې چې ته پیغله جنۍ یا ځوان هلک یي نو هغه له واده وکړي جنۍ واده کوي او که په خپله خیر خیریت نو بیا ځان له څه وکړي ځان له واده وکړي که نه کښېني ځان له واده وکړي دا مزدوري ګوره نه ختمېږي مزدوري خو د مرګه پورې ده واده ځان له وکړي درېیم سبب پرده د ښځې دپاره په کومه معاشره کې چې ښځې پرده کوي په هغې کې زنا نه وي الله په قرآن کې یا ایها النبي قل لازواجک ای پیغمبره د خپلو بیبیانو ته ووایه خپلو بیبیانو ته ګوره د پیغمبر د بیبیانو نه یې شروع کړې ده و بناتک د خپلو لوڼو ته ووایه ونساء المؤمنین او د مؤمنانو د زنانو ته ووایه څه یدنین علیهن من جلابیبهن په ځان د غټې غټې څادرې راواچوي ګوره شروع یې د کوم ځای نه کړې ده د پیغمبر د بیبیانو نه
چې هغوی ته الله وایي غټې صادرې دې واچوي نو ولې زما ستا دې ښځې کې څه داسې جنډه لګېدلې او داسې کمال دی چې دې ته ضرورت نشته د غټ صادر پردې دې عام شي په خپل کور کې د شریف پردې حفاظت کوئ زنانه چې بهر ته ځي د هغې لباس د هغې برقې د هغې سپونې او دې ته ګورئ چې څه حاله نن سبا چې کوم برقې ته ګورئ برقې نه دي ځینې ملګرو ته یم نن سبا چې کوم برقې دي د دې لپاره بله برقه پکار ده نن سبا چې کوم برقې دي د دې لپاره څه پکار ده بله برقه پکار ده چې له پاسه پرې واچوئ پای کې دنه ستارې لګېدلې د څه کوي بهر پای کې دنه چمک لګېدلې پای کې دنه ډیزاین جوړ شوی دا تنګه دا لنډه ده زه دا خبره کوم زه چې کلم یو زنانه دي سی وي چې زه نه بولقه مزدار علم چې باغی کې چمک یو پای کې ستوري او پای کې پلانې او پای کې پلانې نه زه دا وایم دې زنانه ته چې ته د بولقه ولې دې خو کولې څه پکې وې ځان په پټوم زم دروغ وای ځان په نه پټې ځان ښکارا کې دا ته چې په بولقه کې ډیزاینونه ګوري خو ځان بهر سړو ته ښکارا کې کنه کته ځان پټولې تا ویلې چې کمبل لوالي په مې رواچوي خو چې ز پټې مې دې سړونه دې څه به ویلې کنه به ویلې حیانا که خزه خو بګې دې نه ګوري چې بولقه کې څه ډیزاین دی حیانا که خزه خو چې څومره د بولقه غټه وي چې ما واچولې دې سړونه پټې شو نو چې بولقې نه بهر ډیزاین دی د خپل خاوند ته خي ها د بازار کې خلکو ته خي پیلار کوسو کې خي د پردو چې حفاظت وکړي سلورم سبب چې راغی د لاس انسان د زنا نه لري د نظر حفاظت کوي جوال کې په موبایل کې غلط سم ګوري موبایل کې غلط سم ساتي او چې د موبایل او انټرنیټ ته ضرورت نه د سره مې استعمالوي د سره مې استعمالوي انټرنیټ زه خپل ځاني د کعبه پر رب د قسم خورو د الله په کور کې سو پیری ما اراده کړې چې د موبایل زرالو د زمکه لراچو ما خپل د اراده کړې ولې ځکه چې تبه یو صفحه اړې ځاله به دینی مسله ګوري ومنځ کې جنې تصویر راشي نو بس ویم چې دا موبایل را بندوم بیا دې ته سوچ کوم چې زمونږ دعوتي سلسله چې دغه په دې روانه ده چاته سوال جواب شي سبل سم مسلې شي به زم ځ الله ورته عفو کې موږ وګي دغه طرف ته زور ډیر ورکو نو چې کوم عام رول دی هغه د ضرورت هغه د ضرورت ته د شینه بجیب کې خو دي اته مال څه ګارانټي راکې چې جنې تصویر برای شي ته به بخیر خیر ته وړل لپاسه چې فرغو یو غټ ایمان پکار دی د غر په شان دی جوالونه حفاظت وکي دویم په بازارونو کې مگر سي نظر حفاظت کې غواړي بازارونو کې مگر زموږ د پښتانه مرګري چې چټي نه چرته وځي ها دین دې بازار ته ځي شاته چي دي پدې کې به کته ځي وبرځي کته څه کوي سازادو ها ماشاءالله صاحب دې زده چې پردو زنانو ته ګوري بیا ته وایو کسر غل استاد خځ دې کتل وېسلی وې تا بم ملکم او سړې بم ملکم خپل خځ بم ملکم نه ته چې نور ته ګوري ولې دا ستګي سدي ته د غیرتی راغله کما تدینو تودان څنګه چې کې دي چې بل سره کی مشهور قصه ده چې یو زنانه کوړه پي ولرغه پي خرڅول نو ډیره پاک زنانه ډیره پاک نو دې سړی وته ورټه کو ناغي سو کوي پي ولا ناغه او دې زما خاون نشته خو دغه لوخي کې واچو راک ناغه په لوخي کې پي واچول او دې زنانه ورکول نو صرف د ګوته معمولی دغه ګوته سره ولګي هغه ټول ورځ خپو به ګوره د پاکي زنانه دي نه خاون راغی ناغي خاون ته خپې ولي نن خو غټ مصیبت شو س وې د پي ولا نوک چې نه زما د ګوته سره لګیدل هغه ښا د ځکه هغه ته ویلي نه خاوني د کپړو کار کوي کپړو کاروبار کوي نن مې زنانه کپړو کول په غلطي مو سره ګوته لګیدل الته داغه ګوته ولګیدا د زنانه سره په غلطي نو دلته پي ولا ګوته ولګیدا په غلطي سره چې څنګه دې زبر سره کیږي وره ته بازارونو کې ګرځي او ځکه دغه دی راغستې چې نجوب او زما خزو موږ به حفاظت کیو نظرونو حفاظت کوي ډیش ټي وي د کور نه څه کوي لیریک بعض موږ به خبرونه اورو خبرونه ولې اجازه ورکو څه خیال خبرونه ولې اجازه ورکو کنه یو سړی د چینل کولاو خبرونه لګیدلی زنانه به خبرونه کوي مال به څوک د ګارانټي راکړي چې د بشړ کې بدن راځي چې زنانه سور خولې ده ها
دې مرۍ ته وګوره، دې ویښتو ته وګوره څومره ښکلي دي، او دې سترګو ته وګوره، او دې شونډو ته وګوره، او دې لباس ته وګوره. دا په زړه کې نه راځي؟ دغه د زنا وایي که نه، زنا شروعات دغه دي که نه، په خبرونو کې هم زنانې دي. او تا چې کوم خبرونه واوره، کوم چې خبرونه اوري، تا کومه دنیا به بل طرف واړوله. خبرونه والا ووایم ورته نه چې ما ته ووایي، ځکه چې اوس به ټول ښکاره شي، خو دا خبرونه ورته زه وایم چې تاسو دنیا به کوم طرف واړوله، څه پیدا مو کړه. تاسو نه هغه ښه دي کوم چې خبرونه نه ګوري، خپل عبادتونه خو کوي که نه. او بله ده د نظر حفاظت په دې کې چې اختلاط مه جوړوئ، هلکان او جنکۍ یو ځای نه. چې کله په یو ماشوم باندې تاسو پوه شئ، بالغ نه، چې په یو ماشوم پوه شوئ چې هوښیار دی، هوښیار دې کور ته دننه مه پرېږدئ. زمونږ 18 کالو ځوان شیر به د زنانو په منځ کې ناشي، په منځ کې تو ته وایي ګوره داسې مه کوئ، ټول به غوسه شي، وایي تا ته موږ داسې بدتمیزه ښکارو. دا ټول جاخه خو جوړه شوې دی د لاسه ده، نه د اختلاط تا قیسې. ګوره شریعت موږ ته څه ویلي چې خویندې وروڼه ماشومانان یې وړه وړه ښځې کې دوی به په یو تولۍ کې نه سملي، دوی به جدا وي نه سملي. دومره پورې شریعت چې د حفاظت کړی. بله سبب دا دی چې په کور کې وخت په وخت دا خبرې کوئ چې ګوره د نظر حفاظت وکړئ، دا وکړئ، دا وکړئ. نو ته چې وخت په وخت دا خبره کوې نو هغوی ته به یو نصیحت کړي. نجی د لاسه به دا کور والا دې خبرونه لري. دغه شان چې یو سبب دا دی چې د فاسقانو فاجرانو خلکو سره مه کښېنئ، دوی ته د زنا طرف ته رابلي. اوس ته د یو کس سره کښېناستې، ته صفا مسلمان، ته ته راشه کنه، ته وګوره په دې زنانې تصویر ته وګوره، ته نه زه نه ګورم دا حرام، راشه مړی ونه نظر وګوره، زموږ څه خو پکې نشته. نن دا تصویر ولیدو، بیا چې د شپې کور ته راغلې سوچ دې کوو تصویر خو ډېره ښکلی و، اته یې ټلیفون وکړي زه درځم ستا خواله، بیا ورغی خواله څه چلې بل تصویر سره نشته. شتي ما زما دې موبایل ته راواړه، رو 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 په تا دروازه کولاو شو. د دې فاجرانو فاسقانو زیناکارو خلکو نه لرې اوسئ. او یو بل سبب غوږ ورته کېدی، د زنانو نه بهر ډېر وختونه مه تېروئ، دا هم د زنا یو سبب دی. ګوره د دې سړو کې دنه شهوت پروت دی، په زنانو کې شهوت نشته. دا بعض ځوانان پکې 10 کاله پروت دي او 11 کال او 8 کال. او یو پیر مانه چا په درس کې تپوس وکړو، وایي شیخ صاحب دې خلکو ما په هغې باندې بیا ښه پوره دغه نو بیا تقریبا 3-4 کسانو مبارک ما ته شکایت راغی چې هغوی خفه شوي د خپلو ملګرو نه. او هغه چا چې تپوس وکړو د هغه نه وایي تا شیخ صاحب ته موږ په ګوته کړي وو، دا خو موږ دغه توره والی دی چې په کلونو ناست یو، خو موږ ته یې خبرې کولې که نه، نو ما خو هم بل چا ته نه کړو، هغو ته یې کوم که نه. اوس کم ناست یې زما خبرې اوري نو هغه ته یې کوم. دا چې په کلونو هلته پروت دی، د الله نه ویرېږه، د الله نه ویرېږه، د الله نه. د دې ښځې مبارکې په تا نه تپوس کړي څنګه چې تا کې شهوت دی، د ښځې کې هم شهوت دی، چې ته حرامه طریقه به شروع کړي، ته به د خبر نه عزت به دې هم ختم شي، هر څه به دې تباه شي، دین به دې هم خراب شي. نو دا یو څو اسباب دي چې کله دا په انسان کې راشي نو بیا انسان د زنا نه صحیح دا لري. او انشاءالله پر روان درس کې به د دې نه بعد چې کوم آیتونه دي الله سبحانه وتعالی بیا مخکې دا خبره ذکر کړې ده چې دا ګناهونه چې څوک وکړي او بیا توبه وباسي، الله توبه ولهم قبلهم، مهربانه باچا دی. خو د دې توبې دا بس به کله وکړو، دا پر روان درس کې وکړو. حالانکه زما دا اراده و چې توبې دا بس به پکې نن کوو، خو وخت ډېر شو. الله سبحانه وتعالی زموږ د معاشرې حفاظت وکړي، الله سبحانه وتعالی زموږ د فسق او د فجور او د زنا او د دې بدکاریانو نه دې الله موږ لرې ساتي.